لاسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم ایمانه نن دې بیا په یوه فتنه راتېروم لاسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم ایمانه نن دې بیا په یوه فتنه راتېروم او دې ښار که عیاشي کېږي د مینې په نامه په دې لاره چې ځمه ډیوه مړه راتېروم او څادر یې په وجود راغوړومه وخت په وخت یو ښکلی ځان سره لکه وسله راتېروم څادر یې په وجود راغوړومه وخت په وخت یو ښکلی ځان سره لکه وسله راتېروم او خوشبو به دې بیا ټوله ټوله ورځ احساسوم یو تار دې د زلفانو په شمله راتېروم خوشبو به دې بیا ټوله ټوله ورځ احساسوم یو تار دې د زلفانو په شمله راتېروم او دا څو اوښکې مشکڼې به بادار ته ورلیږم غزله یو څو کرښې په شیشه راتېروم د شاعرانو د ریپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو ملالو او غازیانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي تاسو به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کلیو کې به نغښتي وئ قدرمنو پکتیا ته راغلي یو چېرته چې زموږ ګران یار اوڅار بابرزی صاحب اوسېږي د ډېرو ملګرو په بار بار غوښتنې سره چې تاسو پکتیا ته لاړ شئ او د بابرزي صاحب سره د یو څو شعرونه ترې ریکارډ کړی او زموږ سره یې شریک کړی نو اوڅار صاحب یو کوچنی شانتي یادونه باید وکړم چې د اولدین بختیار صاحب څخه زښته زیاته مننه کوم کورې ودان چې په هره برخه کې زموږ سره مرسته کړې ده د هغه ډېره زیاته غوښتنه وه چې تاسو لاړ شئ پکتیا ته او د اوڅار صاحب سره دغه بنډار جوړ کړئ نو اوڅار صاحب په خپرونه کې درته بیا هم ښه راغلاست او هرکلی وایم ستړی مه شئ قربان سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ پاچا صاحب هیله ده چې روغ جوړ به یاست خوشحاله شوم چې تر دې ځایه راغلی ما ته مو د دوهم ځل لپاره د شاعرانو ډېرې په پاڼه کې وخت راکړ قربان مو شم پاچا صاحب او منندوی مو یم صدقه مو شم پاچا صاحب مننه ډېره زیاته مننه اوڅار صاحب موږ هم خوښ یو چې په خپرونه کې دې لرو اوڅار صاحب په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو قربان پاچا صاحب غزل دی چې څوک دې زما په رقم نشي څوک تباه نه کړې خدایه زما که منې څوک په ده شیدا نه کړې څوک دې زما په رقم نشي څوک تباه نه کړې خدایه زما که منې څوک په ده شیدا نه کړې او زه شرم نه لرم هزار ځله یې پرېښودمه زه شرم نه لرم هزار ځله یې پرېښودمه خدایه همداسې ښه یم هېڅ هغه زما نه کړې او څوک چې د چا په بربادۍ کې تا ته لاس پورته کړي څوک چې د چا په بربادۍ کې تا ته لاس پورته کړي درته زارۍ کوم قبوله یې ښېرا نه کړي او پاچا خدای که زما د ژوند یوه شپه ماتم تا ته درکړي خدای که زما د ژوند یوه شپه ماتم تا ته درکړي ځان به دې ووژنې یوه شپه به سبا نه کړي او مخکې به ما په سوال زاریو تا ته ځان درکاوه مخکې به ما په سوال زاریو تا ته ځان درکاوه او څاره نه دې غوښتم اوس مې هېڅ داستا نه کړي د زړه دننه مې ناڅاپه یو ارمان مړ شي ډېر دردېدلی دی اخر به له خفګان مړ شي ژوند نو بیا څه معنا کول یې څه او خوند یې څه ژوند نو بیا څه معنا کول یې څه او خوند یې څه چې زه ژوندی یم مخلوق او جانان مړ شي او کافر مړ شوی وي ماتم ورسره موږ اعلان کړو کافر مړ شوی وي ماتم ورسره موږ اعلان کړو مګر بیا وخاندو خوشحال شو چې افغان مړ شي او پاچا سخت خفه کېږم په قسم مخلوقه زړه مې چوي سخت خفه کېږم په قسم مخلوقه زړه مې چوي که څومره بد هم وي خو مګر چې انسان مړ شي ډېر ښه ډېر زبردست دی او له هتکړیو ډک مجرم د مینې خوار او څاره د هتکړیو پاچا له هتکړیو ډک مجرم د مینې خوار او څاره شهید دی ومنه چې هر څوک په زندان مړ شي ډېر زبردست دی ډېر ښه مننه پاچا ډېر زبردست دی نور درڅخه اورم مرګ به احسان وکړي او ما به له دردونو خلاص کړي مرګ به احسان وکړي او ما به له دردونو خلاص کړي د خدای ظالمه خو ارمان مې په ایمان وکړي او ته که زما په شان په یو برباد ماښام واوړې دا غزل دی پاچا صاحب الماس خاموش ته ډالی وي ته که زما په شان په یو برباد ماښام واوړې ومنه چیغې او نارې به تر اسمان وکړي او له تهجد
پاچا له تهجد وروسته ځان ته سوال د مرګ بې څه نه دی له تهجد وروسته ځان ته سوال د مرګ بې څه نه دی ښه خدایه څومره نارواوې مې جانان وکړي او زما زخمونو اوبه کړې وې تباه برباد وم زما زخمونو اوبه کړې وې تباه برباد وم مګر تا ټولې مخیښې څومره آسان وکړي ډېر زبردست دا بیا اورم قربان پچا صاحب زما زخمونو اوبه کړې وې تباه برباد وم مګر تا ټولې مخیښې څومره آسان وکړي او څاره نه کېده د ژوند تر پایه خپل مې نه کړې او څاره نه کېده د ژوند تر پایه خپل مې نه کړې ګنې د ټولې دنیا سختې مې په ځان وکړې بېشکه ډېر ښه ډېر زبردست دی پچا صاحب یو نظم به درته ووایم ارشاد وایي زه د دغې حادثې په تمه ناست یم زه د دغې حادثې په تمه ناست یم چې روغتون کې د عاجلو تاک په مخ کې ټول یاران مې منتظر وي چیغې چیغې وي ژړا وي غم شریکه څو یاران مې ناست وي سر په زنګون غلي ما سره چې ول په څنګ کې ها وختونه را په یاد کړي د خوښۍ یاران مې هم وي دوی هم ژاړي په دروغو مګر خپلو جوړو زړو کې ګوډې ماتې کړي خوشحال شي یو ناڅاپه یو څه وشي د عاجلو تاک ور خلاص شي ډاکټران هم را بهر شي څو ساړه اسویلي وکړي او بیا دا کیسه تکرار کړي مونږه خپله هڅه وکړه مګر دا د خدای رضا وه او څار سترګې کړلې پټې له فاني نړۍ نه لاړه نور په دې دنیا کې نشته جنتونه یې نصیب شه تاسو څو خوږو ملګرو او د مړ او څار خپلوانو کورنۍ ته یې له خدایه مونږه صبر جمیل غواړو پچا صاحب غزل دی چې وژنی مې سرپه مه کوئ هر څه ته تیار یم وژنی مې سرپه مه کوئ هر څه ته تیار یم کوکې وهم وایم هغه پسې بیمار یم او ته راڅخه مه پوښته چې ولې زه زنګېږم ته راڅخه مه پوښته چې ولې زه زنګېږم یو نه د دوه نه دي په سګرټو کې انبار یم ما ته خو معلومه وه چې نه مو سره کېږي تا راته ویلي و چې زه د ذمهوار یم او کړې مې وه بد مې کړي خدایه بیا یې نه کوم کړې مې وه بد مې کړي خدایه بیا یې نه کوم مینه پسې څه شی وي له مینې توبهګار یم او سترګې راته مه نیسه سلام مې په تا کفر دی پاچا سترګې راته مه نیسه سلام مې په تا کفر دی اوس هغسې نه یم اوس بل رقم اوڅار یم قربان پاچا صاحب یو نظم به درته ویم پاچا صاحب وایي شپه هم یو څه تر نیمایي تېره وه شپه هم یو څه تر نیمایي تېره وه زه لاس تر زنې د کوټې په وره کې د بارانه څاڅکو ته غلی ناست وم یو ناڅاپي به اسمان پړکه وکړه څه یو ناڅاپه به رڼا جوړه شوه مګر خو دومره دوامداره نه وه څه تورې ورځې په اسمان تاوېدې تړ مې اوښکې په ګریوان تاوېدې زما په لاس کې به د سوي سګرټ یو څه نری دود پورته شولو څومره بیخي بې اندازې ستړی وم خو ښه وه دا مې وه وروستی شپه د ژوند ما د شیشې په یوه څوکه باندې د خپل ورغوي سرمن وچیرله بیا مې د څیرې لاس په وینو باندې د دیواله پر مخ مې ولیکل چې عالمه ټول راته بښنه وکړئ له دې فاني نړۍ نه کوچ کومه نوره د دې ژوند حوصله نه لرم په دې لیکلو پسې سم د لاسه چې په دې خپل سر مې وسله کېښود د دې شهادت مې کلمه تېره کړه څو ځلې ستا مې هم نامه تېره کړه دې سره سم شانتي یو درز جګ شو بیا مې نه څه واورېدل بیا مې نه څه وکتل چې مخخه مې له بدرنګې زندګۍ وکړه یو ناڅاپي چیغه مې غاړه کې رسۍ وکړه چې مخخه مې له بدرنګې زندګۍ وکړه یو ناڅاپي چیغه مې غاړه کې رسۍ وکړه او اوس چې دنیا را پورې خاندي لیونی مې بولي دغه کانه را باندې دغې غریبۍ وکړه اوس چې دنیا را پورې خاندي لیونی مې بولي دغه کانه را باندې دغې غریبۍ وکړه او ولې مې نه پرېږدې یوه شېبه ارامې ساته ولې مې نه پرېږدې یوه شېبه ارامې ساته داسې پوښتنه مې له خپلې تنهایۍ وکړه او دومره عادت مې له غمونو سره کړی و چې پاچا دومره عادت مې له غمونو سره کړی و چې د ماتم چیغه مې په ورځ د خوشحالۍ وکړه چې زنکدن مې و له دغې دنیا تلم اوڅاره
چې زنکدن مې و له دغې دنیا تلم او څاره مړ شې مجبور مه شې ما دا کیسه وروستی وکړه. اوڅار صاحب ریحان صاحب وایي چې ښه دروند مین یم الحمدلله په خپل وطن یم الحمدلله ښه دروند مین یم الحمدلله په خپل وطن یم الحمدلله نن که ډوډۍ نه وي پروا نه کوي موړ په دیدن یم الحمدلله او ته که برجن یې او له تا سره زه جوړ که برجن یم الحمدلله. واه پچا صاحب اوڅار صاحب ستاسو ښه اورم. هېر کړی به وي ما دا بې ایمانه خو په وخت هېر کړی به وي هېر کړی به وي ما دا بې ایمانه خو په وخت یو څوک به راته بیا وایي جانانه خو په وخت او بیخي مزاحمت کوې دیدن کې مه راوره بیخي مزاحمت کوې دیدن کې مه راوره راوره ښه په شړه کنده بارانه خو په وخت ای های قربان پچا صاحب او لږ وخت راکړه نور انشاءالله ما ډېر کارونه کړي لږ وخت راکړه نور انشاءالله ما ډېر کارونه کړي پوره به دې کړم ژر د زړه ارمانه خو په وخت او د خدای ومنه دغسې مې مه پرېږده په نیمه پاچا د خدای ومنه دغسې مې مه پرېږده په نیمه ارمان به بیا زما وکړې نادانه خو په وخت او اوڅاره بندګي د بنده نه ده د زغملو اوڅاره بندګي د بنده نه ده د زغملو درځم له زنځیرو سره زندانه خو په وخت مننه ډېر زیاته مننه اوڅار صاحب دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو مخ په خلاصېدو دی زړه مې غواړي چې نور غزل هم درڅخه واورم خو وخت مختصر دی نو اوڅار صاحب بیا هم زیاته مننه کور ودان خیر قربان پچا صاحب چې تر دې ځایه راغلی قربان پچا صاحب پوره وړی مې مینه مو جنتي شه پچا صاحب. نو قدرمن لیدونکو دا وه د بابرزي اوڅار صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر زنو تر هغې درڅخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو د الله په امان.